زه فضل الرحمن افریدی د فرانس نه خبرې کوم. عالمزیب محسود چې کوم د پی ټی ایم ډېر اهم غړی او فوکل پرسن دی د میسنګ پرسنز دپاره او د لینډ ماینز چې کوم وکټمز دي په هغوی باندې ډېر زیات کار کړی دی. نو هغه چې کوم په کراچۍ سند کې د پاکستان سیکیورټي ادارو نیولی دی په فیک اف آی آر یې پې درج کړي دي د ټیرریزم، حالانکه هغه یو هیومن رایټس اکټیویسټ دی او هغه لګیا و د پښتنو د هیومن رایټس دپاره او حکومت پې غلط کیسونه جوړ کړي دي او دې دپاره یې جوړ کړي دي چې هغه ته د هغه ناکرده ګناهو سزا ورکړي چې هغه د پښتنو دپاره نور کار ونه کړي. نو موږ د هغه د ایمیډیټ ریلیز ډیمانډ کوو. موږ د هغه خبره په یونایټډ نیشنز هیومن رایټس کاونسل پریزیډنټ ته هم پیش کړې ده، یو لیټر مې ورلیږلی دی. د هغې نه علاوه چې په 13 مارچ باندې د پی ټي ایم فرانس د یو ان مخامخ هیډ کوارټر مخامخ چې کومه پروټیسټ و، هغې په ریزولوشن کې هم د عالمزیب محسود د ریلیز او انویسټیګیشن ډیمانډ کړی و. او د هغې نه علاوه د یو ان هیومن رایټس کاونسل چې کوم جنرل اسمبلی جنرل ډیبیټ دی په هغې کې هم د هغوی عالمزیب محسود آواز اوچت کړی دی. او انشاءالله چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي هغه ټول هلته ناست وي، امنسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او ټول چې کوم غټ غټ انسټیټیوشنز دي هغه هلته ناست وو. او امید دی چې دا ټول انسټیټیوشنز به په هغې باندې خپل آواز اوچتوي او ډېر زر به عالمزیب محسود ریلیز کړی شي. مونږ عالمزیب محسود ته دا ویل غواړو چې مونږ به د کلم نه هیرو، مونږ خپل هیروګان خپل اتلان کلم نه هیرو او د هغوی د هغه دپاره د هغوی د ژوند دپاره د هغوی د پروټیکشن دپاره په دنیا کې په هر فورم باندې به آواز اوچتو او چې کلم دوی مایوس نشي. دنیا کې پښتانه راوچت دي، نه صرف پاکستان کې بلکې په دنیا کې هم ټول پښتانه راوچت دي او د تاسو دپاره به مونږ آواز اوچتو او د ټولو پښتنو چې کوم مطلب دا چې د پښتنو د پروټیکشن دپاره کار کوي، د پی ټي ایم ورکرانی، د پی ټي ایم لیډرشپي، د هغې دپاره به مونږ آواز اوچتو.